رئیس روسی چرکه، مهندسایبای محترم، وکلای منتخب ملت، خانواده‌های محترم وکیل صاحب، اطفال بسیار عزیز و گرامی، تمام حاضرین مجلس، جناب وردکس، جناب کاکرس، اولتر از همه توفیق پیشوای بشریت خدمتتان تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. امروز بر من جای واقعی افتخار است که شما را در خانه خودتان خوش آمدید میگم و از اینکه فضای ارگ خوب یافتین تبریکی به شما. نقطه اول تشکری است از هیئت رهبری شورای ملی افغانستان، از جناب رحمانی صاحب و از همکارایتان که یک فضای نهایت مثبت ایجاد کردین. این قدم اول ماست. ما تعهد کردیم که ما یک بار همراه هیئت رهبری جلسات منسجم کاری خود داشته باشیم و هر 15 روز همراه یکی از کمیسیونایتان جلسه خود داشتیم. ما منتظر دیدن همه تان هستم، چون رای کمیسیونوار آسانترین راست. انسجام بسیار منسجم است در کمیسیونا و از او جهت زمینه برابر میشه و گروپ های پارلمانی را شما اضافه کردین که معلوم دار منتظر هستیم. مهمترین اصل برای بقای جمهوریت که جناب رضایی صاحب برش اشاره کردن، هماهنگی قوا در دفاع جمهوریت است. او ایموک در این زمولید طول در طویل انتخابات نکیگید. څنګه اوسو؟ نقطه سوم تعهد است. فضایی که امشب قدم که ورداشته شده شروع یک سلسله همکاری همه جانبه دوامدار و ایجاب مشوره سازنده است. مشوره در امور ملی، خاصتا در 3 موضوع اساسی: تحکیم جمهوریت در چارچوب قانون اساسی و خواستهای مردم ما، ایجاد صلح و تأمین حقوق شهروندی که ایجاب رشد متوازن و ارائه خدمات سرتاسری را میکنه. نو دلته د واضحی چې موږ او تاسې ملت ته هم مسئول یو او هم بل د یو بل شریکان. بې له تاسو نه او زه غواړم مننه وکړم جناب رحمانی صاحب او هیئت د ادارې جناب رمضان صاحب تشریف نه درلود. تاسې کاری تقسیم اوقات ما سره شریک، زه غواړم درته مبارکي ووایم. هغه قوانین هم چې پاس کړي دي، هغه قوانین چې تر کار لاندې دي، دا د افغانستان راتلونکي دپاره یو ډېر لوی ګام ده، ځکه تر څه قوانین وجود ونه لري موږ د قانون حاکمیت غواړو او قانون حاکمیت دې موجب کېږي چې خلک اعتماد ولري او د یو اعتماد په فضا کې له پانګې اچولو نه د خپل د اولاد تربیې باندې او نور امورو باندې کار وکړي. نو ضروره ده او سوله راتلونکې ده، د ولس غوښتنه ده، اما سوله به ملی، سوله به افغاني او سوله به پایداره تلپاتې سوله. سوله هغه سوله چې ولس پکې امنیت وګوري، ولس پکې ښېګڼې وګوري او ولس د خپل ولسي حقوقو تأمین وګوري. او دلته د افغانستان د ښځې حقوق د معاملې نه دي. دا ښایسته جنکۍ چې زه ګورم، زه غواړم چې یو سبا د افغانستان ولسمشر سي. نو ضرور ده چې دوی ځان مسئول وبولي او پوه سي چې انشاءالله تعالی دا کار کیدونکی دی. اما ضرور ده چې صلح کې گذشته می، صلح کې لویه غیږه وي او د صلح خبره دا ده جنگ ګټونکی نه لري. صلح کې اصلي ګټونکی د افغانستان ولس دی. نو دا د څوک نه وایي چې ما زه د صلح قهرمان یم یا زه د صلح دا یم. قهرماني د افغانستان د ولس ده، د افغانستان د امنیتي و دفاعي قواو ده او د افغانستان د هر شخصیت ده او خاصتا د افغانستان د ملي شورا ګټنه ده. ګټه تاسې راوړئ، ګټونکي تاسې یې. موږ باید وسیله سو چې دې کې خودي نه وي، دې کې واقعا تعاملي او تدبیري.
او هیله ده چې ما دریز درته معلوم سوی چې افغانستان دپاره زه هر قربانی ته تیار یم، اما د افغانستان اساسی قانون زه قربانی کوی نسم، ځکه بې د هغه اساسي قانون نه موږ هېڅوک یو. خارج قانون اساسی نه من رئیس جمهور هستم، نه شما وکلای ملت هستین، نه ملت هستن. چیزی که ما را جمع کرده اینمی وثیقه ملی ماست و هر تحولی که میآید در چارچوب قانون اساسی ما خواهد آمد. در بیرون شاید براتون گفته باشه که سرپغمان 100 میلیون دلار یا 40 میلیون دلار یا 200 میلیون دلار مصرف کرده. پیک بالا باغ می پڅو جوړ کې 2.5 میلیون دلار باندې. یا وری وکته یا ولس ماڼۍ د امیر امان الله خان نن درېدلې دي 2 کاله مخکې په خاورې باندې برابر وو. موږ خاوره مقدسه ده، ټوله به جوړېږي. او انشاءالله تعالی جبل سراج ته به بل وارې بیا وړو، بیا به ننګرهار ته ځئ، بیا به قندهار ته ځئ او هرات ته، ټول ځایونو ته به انشاءالله په ګډه ځو. دا فصل د آبادۍ ده، دا فصل د امید ده او ټوله تړلې ده په دې باندې چې موږ او تاسې یو بل ومنو، په واقعي توګه یو بل ته لاس ورکړو. ما لاسونه یو لاس نه 2 لاسونه مې تاسو ته وړاندې. خدای مو ساته. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان، پاینده باد شورای ملی افغانستان.